د میراثیانو لپاره بد او د ځوانو لوبغاړو لپاره ښه خبر. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د لوبغاړو غوراوي کمیټې د مشر په توګه د انډي مولز د ټاکل کېدو خبر خپور کړی دی. انډي مولز تر دې وړاندې د سلیکشن کمیټې د غړي په توګه کار کاوه. 58 کلن انډي مولز چې په 2014 میلادي کال د سپټمبر میاشتې راهیسې د افغانستان له کرکټ بورډ ادارې سره کار پیل کړی دی. په دې موده کې په مختلفو برخو کې ازمویل شوی. په 2015 زیږدیز کال کې د ملي لوبډلې مشر روزونکی دارنګه د 19 کلنې لوبډلې کوچ هم پاتې شوی دی. کله چې د انګلستاني مولز کاري موده پای ته ورسېده د وخت کرکټ بورډ ادارې مشر نسیم الله دانش د کاري مودې د نه غځېدو وویل. باید وویل شي چې څو میاشتې وړاندې د جون په میاشت کې هم د یادې کمیټې د مشر په توګه د انډي مولز په اړه رسنیو کې خبرونه خپاره شوي وو. انډي مولز د کرکټ په نړۍ کې 25 کاله تجربه لري. نوموړی په 1961 میلادي کال کې د انګلستان په وارکشایر سیمه کې زیږېدلی دی چې دا وخت یې عمر 50 کاله دی. هیره دې نه وي چې کرکټ بورډ ادارې ښاغلی مولز نه یوازې د ملي لوبډلې بلکې ایمرجنګ، الپ او له 19 کلنو کم عمره لوبډلو د غوراوي کمیټې د مشر او د کرکټ د ډایرکټر په توګه ګمارلی. انډي مولز هغه شخص ګڼل کیږي چې غواړي تر ډیره ځوانانو او پټ لوبغاړو ته چانس ورکړي چې دا د میراثي او ان پټ لوبغاړو لپاره ښه خبر نه دی، خو بلخوا بیا د ځوانو لوبغاړو لپاره ښه زیری دی. په هر حال د یادونې وړ ده چې په وروستیو څو کلونو او څو میاشتو کې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې د بل هر وخت په پرتله بدلون ډېر رامنځته کیږي. ان هم دا پرون پکې د کرکټ بورډ ادارې د نوي رئیس د ټاکلو اوازې خپرې شوې. در یاده دې وي چې نږدې 2 ورځې وروسته د افغان کرکټ تر ټولو مهم شپږیزې لیګ سیالۍ پیلېږي. په هر حال تاسو د کرکټ بورډ دغه اقدام څنګه ارزوئ چې انډي مولز د سلیکشن کمیټې د مشر په توګه ټاکلی؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. دا و د چیف سلیکټر په توګه د انډي مولز د ټاکل کېدو په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.